السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو ولادي وکړو او جوړ یو د ځاني او مفتن وی په نن لیکچر کې به موږ وایو د ډراپ شیډ ټول نه لاندې موږ سره ترانسپیرنسي ټول راځو. اول دلته موږ یو دوه ریکټنګل ډرا کوو. دا یو ریکټنګل ډرا کوو، دې ته کلر ورکوو. یو بل ریکټنګل ډرا کوو، دې ته مو کلر ورکوو، دې ته مو ریډ کلر ورک. راځو په ټرانسپیرنسي ټول باندې دلته کلیک کوو. په ټرانسپیرنسي ټول کې دا اول مونږ سره دا نو ټرانسپیرنسي دا چې کله مونږ ټرانسپیرنسي اپلای کو غواړو چې ختمه کو ټرانسپیرنسي ته نو په نو ټرانسپیرنسي باندې مونږ کلیک کوو. راځو اول دا یونیفارم ټرانسپیرنسي دا یونیفارم ټرانسپیرنسي چې دا مونږ سره یونیفارم ټرانسپیرنسي په واسطه چې کله مونږ په دې کلیک وکړو نو ټول چې مونږ سره کوم شیپ د کلر یا غسه نو به ټول یو شان ټرانسپیرنسي مونږ سره راځي، یو شان به د هغې کلر چې دا تدکیږي مونږ سره. نو اوس په دې باندې مونږ کلیک کوو نو دا مونږ سره ور د دې دا کلر چې دا مونږ سره تدکیږي، پیکه کیږي. نو د دې نه تاسو د دې ټرانسپیرنسي زیاتوي او کموي هم شي چې زوم درته پکار یو ګوره. مونږ ته اوس د دې نه چې کوم بیک سایډ ته کوم آبجیکټ دا مونږ سره نه ښکاري نو چې کله تاسو دا ټرانسپیرنسي د دې سیوا کوي، دا ټرانسپیرنټ کوي نو وګوره شاته چې کوم آبجیکټ دا مونږ تاسو سره ښکاره شي. نو د دې په واسطه چې دا مونږ سره ټول آبجیکټ چې دا یو شان ټرانسپیرنټ کیږي. د دې نه وروسته بیا مونږ سره چې دا په دې کې بیا مونږ سره یو دلته راځي چې ټول آبجیکټ دې مونږ سره ټرانسپیرنټ شي. بیا په دې کې راځي بل مونږ سره دلته چې صرف دا کوم فیل چې دا د مونږ سره ټرانسپیرنټ شي. راځو اول دا چې دا دواړه ډیلیټ کوو او دلته یو دوه آبجیکټ نورې جوړوو. راځو یو دوه سرکل یې ډرا کوو، سرکل یې مو ډرا کړئ، دې ته هم کلر ورکوو، دلته بلیک کلر ورکوو. او راځو یو بل ریکټنګل چې دلته سرکل چې ډرا کوو، دې نه به داسې په رایټ بټن به ونیسئ او لټ به پرې کلیک نو د دې کافي به تاسو راشي. دې ته راځو ورکوو، ګرین کلر ورکوو. نو راځو دلته ټرانسپیرنسي ټول باندې کلیک کوو او یونیفارم ټرانسپیرنسي ته کلیک نه اول دې ته بارډر ورکوو، دواړو ته بارډر یې زیاتو د دې نه. بارډر مو زیات کوو، بارډر ته دلته ریډ کلر ورکوو، ریډ کلر مو ورکوو. اوس راځو په ټرانسپیرنسي باندې دلته کلیک کوو، دا آبجیکټ سلیکټ کوو، یونیفارم ټرانسپیرنسي ته راځو، په دې کلیک کوو. نو راځو اول دلته دا خو مونږ سره اوس په دې فیل باندې کلیک کوو نو مونږ سره به صرف د دې دا فیل چې دا به ټرانسپیرنټ شي او دا بار چې مونږ سره کوم هغه ده که نه د دې دا کوم سرکل آوټلاین چې دا به مونږ سره نه ټرانسپیرنټ کېږي. د دې ټرانسپیرنسي په دې نه راځي، صرف دننه د دې فیل چې کوم ده دا به مونږ سره ټرانسپیرنسي کېږي. چې څومره تاسو زیاتوئ وګوره که دا دننه فیل د دې ټرانسپیرنسي دونه شو چې صحیح نه ښکاري او آوټلاین بیا هم عمره تازه ده. نو چې کله تاسو غواړئ چې مونږ سره د دننه فیل ټرانسپیرنټ نه شي، دا دې همداسې مونږ سره راشي خو دا آوټلاین دی مونږ سره ټرانسپیرنټ شي. نو په دې آوټلاین ټرانسپیرنسي باندې به کلیک وکړئ. نو اوس به تاسو سره وګوره آوټلاین ټرانسپیرنټ کېږي. دا وګوره فیل مونږ سره هماغسې ده خو دا د دې آوټلاین چې کوم دا مونږ سره ټرانسپیرنټ شو. دې نه بیا تاسو چې څومره ټرانسپیرنسي ورته ورکوئ تاسو سره به دا کېږي. اوس راځو د دې سره کې چې دا کوم ده آل ټرانسپیرنسي دې باندې چې کلیک وکړئ نو که آوټلاین ده او که دننه فیل ده دواړه به تاسو سره ټرانسپیرنټ کېږي او ټرانسپیرنسي وګوره اوس د دې سره چې ده مونږ سره دواړو دا کلر چې ده تت کېږي یا پیکه کېږي. دا مونږ سره چې دا څه ورته وایي یونیفارم ټرانسپیرنسي. د دې نه وروسته بیا بل مونږ سره چې ده فاونټاین ټرانسپیرنسي ده
راځو دلته یو دوه ریکټینګل یې ډرا کوو یو ریکټینګل مو ډرا کوو راځو یو بل ریکټینګل دلته ډرا کوو دې ته هم کلر ورکوو ته مو ریډ کلر ورکوو اوس راځو دلته په ټرانسپیرنسي باندې کلیک کوو او راځو دویم نمبر فاونټاین ټرانسپیرنسي ته فاونټاین ټرانسپیرنسي چې ده دې کې به تاسو سره پوره شیپ چې ده ټرانسپیرنټ کېږي نه څومره حصه چې ستاسو خوښه وي چې ټرانسپیرنټ کړي د دې کې نه تاسو لکه مونږ ته پکار ده چې د دې دا حصه دې هغه شي او دا بارانۍ دې مونږ سره چې ده پاتې شي تاسو سره به حصه پاتې شي که چېرته تا داسې کې نه وګوره چې کوم طرف ته تاسو ته پکار وي د دې ستاسو دا ډایریکشن هغه کولی شئ که تاسو ته داسې پکار وي چې موږ سره د ورټیکل راشي عمودي دې موږ سره دا چې ټرانسپیرنټ شي نو دلته به د دې دا چې کوم نشان ده دا به داسې بر راولي که چېرته وایي چې موږ سره دې افقي شي بیا د هاریزنټل دي شي نو تاسو به دا ډایریکشن دلته هاریزنټلي راولئ نو دا به تاسو سره وګوره هاریزنټلي ټرانسپیرنټ شي او به تاسو ته چېرته پکار وي چې دا د موږ سره د دې ته به د هغه سیوا کوي چې ټول دې موږ سره فل دي شي که تاسو دا مکمل د دې سنټر نه راولئ دلته نو تاسو سره به وګوره اوس بیخي تاسو سره هغه شیپ چې د دونه 100% ټرانسپیرنټ شي تاسو سره به ښکاري نه که چېرته تاسو غواړئ چې نه دا د موږ سره لږ ټرانسپیرنسي دې کمه شي 50 شي یا 70% دې شي تاسو بیا د دې نه تاسو دا ټرانسپیرنسي کموئ او سیوا کوئ شئ او که غواړئ چې دا د موږ سره مکمل ریډ شي نو تاسو د دې نه کوئ شئ او که غواړئ چې دا دی وګوره دا دلته راولئ نو تاسو سره مکمل ټرانسپیرنسي به ختمه شي در سره او شاته چې کوم شیپ د وګوره اوس موږ سره نه ښکاري نو اگر چېرته غواړئ چې ټرانسپیرنسي شي نو دا بېرته داسې مخې طرف ته موږئ نو تاسو سره اوس چې څونه ټرانسپیرنسي ورته پکار وي د دې ځینې تاسو دلته سیټ کولی شئ دا اوس موږ سره فاونټین ټرانسپیرنسي کې بیا موږ سره قسمونه دي بیا دلته موږ سره په دې کې چې دا د الیپس په شان الیپټیکل راځي موږ سره چې څنګه موږ سره وګوره ګول شان به راځي اوس که دا تاسو غټوئ او کولو کې کوئ دا وګوره که تاسو سره دونه پکار وي دا الیپټیکل ټرانسپیرنسي ده ځینې تاسو سیټ کولی شئ د دې ځینه دې ته هم دا وګوره ډایریکشن څنګه چې کوئ ډایریکشن بدلوئ تاسو د دې ځینه کولی شئ دا اوس موږ سره شو الیپټیکل ټرانسپیرنسي د دې نه پس بیا موږ سره بله ټرانسپیرنسي ده د هغې په واسطه وګوره د دې په واسطه به موږ سره داسې دې کې یو لاین راشي وګوره دا شوه ټرانسپیرنسي موږ سره دا راځو لیکل بل راځو موږ یو دوه شیپونه ډرا کوو شیپونه مو ډرا کړه دلته کلر خو کلر فل کوي دا شو او د دې شي موږ سره دلته اوس په ټرانسپیرنسي ټول باندې کلیک کوو او راځو په همدې کې فاونټین ټرانسپیرنسي کې موږ سره چې کوم دریم نمبر ده ریکټینګولر هغه د فاونټاین ټرانسپیرنسي ده په دې کې به موږ سره د ریکټینګل په شان هغه جوړېږي وګوره داسې ټرانسپیرنسي به موږ سره وي دا تاسو د دې ځینه ده او د دې ځینې تاسو داسې ورکوی شئ ورته ډایریکشن چې څنګه د موږ سره راشي ټرانسپیرنسي او د دې ځینې تاسو ټرانسپیرنسي سیوا کوئ او کمولی شئ
دې باندې فلای کوئ په دې باندې تاسو فلای کولی شئ راځئ فاونټین ټرانسپیرنسي موږ سره سلیکټ ده او دلته کلیک کوو موږ سره وګوره دا به سرکل ټرانسپیرنسي راشي سرکولر ټرانسپیرنسي به موږ سره راشي او د دې ځینې تاسو ټرانسپیرنسي سیوا کوئ او کمولی شئ دلته او دا خو مخکې په موږ په مخکیني کې ویلې چې تاسو غواړئ چې مکمل د موږ سره فل او آوټلاین دواړه د موږ سره ټرانسپیرنسي شي او یا د موږ سره آوټلاین صرف ټرانسپیرنسي شي یا د فل موږ سره ټرانسپیرنسي شي نو د دې ځینې تاسو دا سلیکټ کولی شئ په بل راځو اوس یو دوه پولیګان دلته ډرا کوو دې ته کلر ورکوو دې ته بلیک کلر ورکوو راځئ یو بل پولیګان ډرا کوو دلته دې ته داسې خړ کلر ورکوو نو راځو دلته ټرانسپیرنسي ته او راځو په دریم نمبر کې موږ سره ویکټر پیټرن ټرانسپیرنسي ده ویکټر پیټرن ټرانسپیرنسي چې ده موږ سره په دې کې بیا موږ سره دلته فکرز کې راسره بلا قسمونه دي د دې ځینې تاسو چې کوم قسم ټرانسپیرنسي درته پکار وي د دې ځینې به سلیکټ کړئ او دلته به لاندې راشئ نو تاسو سره اوس دې کې چې دا دومره هغه راغلي دي خانې دا ډیزاینینګ دومره ورته راغلی ده دا ویکټر نو که دا چېرته تاسو کموئ د دې نه به ونیسئ او لاندې طرف ته به داسې راکاږئ نو دا به تاسو سره پکې زیاتېږي او د دې ځینه که تاسو دا هغه چې دي کوم طرف ته بوځئ دا به تاسو سره طرف ته وړل کېږي او دلته که تاسو غواړئ چې دا د موږ سره زیات راشي نو دا به داسې کم کړئ نو تاسو سره به زیات راشي او که چېرته وایي چې موږ سره د کم راشي نو دا به تاسو داسې بار سیټ ته ممکن نو تاسو سره به پکې زیات راشي دې کې بل راځي بیا که تاسو غواړئ چې دا د موږ سره داسې راشي سکیو کوئ نو تاسو چې څومره دا داسې بوځئ سکیو کوئ نو تاسو سره به دا کوم ډیزاین چې ده د ویکټر دا به تاسو سره چینجینګ کوي وګوره اوس به در سره دا داسې راشي او که لاندې سایډ ته راکاږئ نو دا به تاسو سره لاندې دی راشي که تاسو بیا داسې اکئ نو تاسو سره وګوره ټول به داسې راشي د دې ځای نه بیا تاسو د دې په هغه کې چې چینجینګ راوستلی شئ او چې داسې کړي نو دا به تاسو سره نارمل راشي اوس دې کې موږ سره لکه څنګه چې موږ مخکې تېر یونیفارم ټرانسپیرنسي کې ویلې دې کې موږ که غواړو چې موږ سره د فل او بارډر دواړه د ټرانسپیرنسي دا وګوره موږ سره تیار دا سلیکټ ده نو بارډر او هغه چېرې دواړه موږ سره ټرانسپیرنټ دي که چېرته موږ غواړو چې نه موږ سره د دې دا بارډر نه ټرانسپیرنټ کېږي ا دې موږ سره وي صرف فل دي شي نو په دې به کلیک وکړو وګوره موږ سره د دې چې کوم آوټلاین ده دا ټرانسپیرنټ نه شو خو دا دننه فل چې دا ټرانسپیرنټ شو هغې کې هغه کوم ویکټر چې دا آی فلای شو پکې او بیا چې که موږ غواړو چې نه موږ سره صرف د آوټلاین هغه شي او دلته فل د موږ سره ټرانسپیرنټ نه شي نو دلته به په دې کلیک وکړئ نو تاسو سره به آوټلاین ټرانسپیرنټ شي او اب در سره دلته فل بر سره هماغسې پاتې شي دا وګوره په دې آوټلاین کې دلته موږ سره دا هغه راغلي چې تاسو سکیو کوئ نو دا به تاسو سره وګوره دا شو موږ سره او د دې نه بیا د دې چې د فورګراوند ټرانسپیرنسي که تاسو چېرته زیاتوئ یا کموئ نو دلته به کلیک وکړئ د دې نه یې داسې کموئ او زیاتوئ شئ او د بیکګراوند ټرانسپیرنسي چې کوم دغه تاسو د دې نه کموئ او زیاتوئ شئ نو دا شو موږ سره ویکټر پیټرن ټرانسپیرنسي د دې نه وروسته بیا دلته موږ سره دا بیټمیټ پیټرن ټرانسپیرنسي د دې نه مخکې راځو موږ دلته په یونیفارم ټرانسپیرنسي کې موږ سره یوه پاتې شو دا راځي دا دلته یږدو
دا راځي دا دواړه رالو موږ سره داسې یو سرټیفیکیټ یا اکثره سرټیفیکیټ یا داسې پیجونو کې موږ سره داسې یو هغه راغلی د هغې سټیمپ چې د هغې په منځ باندې دلته یو لوګو راغلی وي نو هغه لوګو چې ده ټرانسپیرنټ وي لکه د هغې د پاسه چې لیکل شوي نو هغه لیکل نه ډسټرب کوي لیکل هم صحیح ښکاري او د هغه چې ده لوګو هم داسې تته شان پکې ښکاري نو هغه چې ده دلته راځو موږ په ټرانسپیرنسي باندې کلیک کوو نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ په یونیفارم ټرانسپیرنسي باندې به کلیک وکړئ او د دې ځای نه به د دې دا ټرانسپیرنټ کوي چې څومره هم تاسو ته پکار وي په دې به خپل ټرانسپیرنسي دلته اپلای کوئ دا به تاسو سره ټرانسپیرنټ شي اوس که تاسو دلته لیکل کوئ چې څه مو لیکئ لیکل مو د دې د پاسه راځي خو چې تاسو به لیکل لکه داسې نه کېږي چې لیکل صحیح نه ښکاري هغه نو تاسو اوس دا دلته مونږ راولو د دې د پاسه ږدو لیکل به هم ستاسو ښکاري او به هم راشي نو هغه تاسو د دې ځای نه بیا کولی شئ د دې په واسطه بل د موږ سره په 3 نمبر کې په 3 نمبر کې دا بیا موږ سره د دې نه وروسته په ټرانسپیرنسي کې بیټ میپ پیټرن ټرانسپیرنسي ده را سره بیټ میپ هغه پیټرن ټرانسپیرنسي لپاره موږ راځو دلته یو دوه سرکل یې ډرا کوو یو سرکل مو ډرا کړه بل سرکل ډرا کوو دوی ته کلر فل کوي کلر ورکوو کلر مو ورکړه د دې ځای نه راځو په دې باندې ټرانسپیرنسي ته ځو او دلته راځو موږ په بیټ میپ پیټرن ټرانسپیرنسي باندې کلیک کوو نو راځي دې کې موږ سره دلته چې دي اوس قسمونه دي چې کوم قسم تاسو غواړئ چې په دې باندې یې کوئ فلای کوئ دا به تاسو سره دلته راشي را به شي دلته چې کوم مو سلیکټ کړه دا به راولو دلته منځ ته او د دې هغه چې له موږ سره زیات ده دا به اوس کم کړو نو موږ سره په دې شیپ کې چې کوم د دې هغه د ډیزاین دا به موږ سره پکې ټول دننه راشي نو که تاسو غواړئ اوس هماغه چې څنګه کې دا سکیو کوي نو د دې ځای هماغسې سکیو کولی شئ داسې څنګه ما راوستی شئ نو د دې ځای نه تاسو راوستی شئ او د دې ځای نه د بیکګراوند او پروګراوند هغه سیوا کولی شئ ټرانسپیرنسي د دې ځای نه چې څومره هم تاسو ته پکار وي سیوا کولی شئ دا پروګراوند او که تاسو وایئ چې د دې بیکګراوند د موږ سره ټرانسپیرنټ شي نو د دې نه تاسو د دې بیکګراوند ټرانسپیرنټ کولی شئ دا شو موږ سره په 4 نمبر کې بیټ میپ پیټرن ټرانسپیرنسي د دې نه وروسته بیا موږ سره دا 2 کلر پیټرن ټرانسپیرنسي راځو اوس دلته دې ته یو 2 شیفونه نور ډرا کوه راځو یو 2 ریکټینګل یې رالو یو همدا ریکټینګل راواخسته یو بل ریکټینګل دلته ډرا کوو دې ته کلر ورکوو نو اوس راځو دلته په ټرانسپیرنسي باندې کلیک کوو او دلته راځو 2 کلر پیټرن ټرانسپیرنسي باندې کلیک کوو نو دې کې موږ سره بلا هغه بیا راځي
پیکري راځي. اوس چې کوم تاسو ته پکار وي د دې ځای نه به تاسو سلیکټ کړئ نو تاسو سره پکې راشي. دا به داسې راولئ تر څو تاسو ته پکې ډیزاین صحیح راشي. چې څنګه ډیزاین هم تاسو غواړئ چې دې کې راشي د دې ځای نه که وایئ چې دا یو دی صرف موږ سره پکې راشي دا وګوره تاسو سره به صرف پکې دا یو راشي. او که د دې نه بیا نور قسمونه هم دي که تاسو پکې دا ډیزاین راولئ هم د دې ځای نه راوستی شئ. که غواړئ چې دا دې غوندې ډیزاین پکې راولئ دا هم پکې راوستی شئ. څنګه ډیزاین مو چې خوښوي د دې نه تاسو په دې کې ایډ کولی شئ. اوس راځو په دې باندې یې کوو. په دې باندې هم همدا ټرانسپیرنسي اپلای کوو. ټرانسپیرنسي اپلای کوو دا راولوکې کوو دلته راولوکې هم کوو. د دې چې کوم ډیزاین هم ستاسو خوښ وي د دې ځای نه به تاسو دې ته ورکوئ. دا ډیزاین مو خوښ وي یا غواړئ چې داسې ډیزاین کې دې راشي را سره او د دې ځای نه تاسو چې څنګه ما دلته مخکې ویلي سکیو کوئ نو دا څنګه هم چې تاسو ته پکار وي هغه ډیزاین کې به تاسو سره دلته دا راشي. د دې چې بیا تاسو غواړئ چې دا د موږ سره آوټلاین پوره راشي او هغه دې را صرف فل د ټرانسپیرنټ شي نو تاسو به دلته د دې نه هغه وکړئ. او که د بیکګراونډ یا فورګراونډ د دې نه ټرانسپیرنټ کوئ نو څنګه به چې مخکې ویل د دې نه تاسو هم کولی شئ. اوس دلته په دې کې بیا موږ سره مرجموډې دي. د دې دپاره موږ دلته یو دوه شیفونه ډرا کوو نو په دې کې به تاسو ته پته ولګېږي چې څنګه هغه کې هم تاسو ته پکار وي موډ کې هم تاسو ته پکار وي چې موږ سره د ټرانسپیرنسي اپلای شي. د دې ځای نه به تاسو سره هغه اپلای کېږي. نو راځئ دلته راځو ټرانسپیرنسي ته په دې باندې کلیک کوو او راځو په ټرانسپیرنسي باندې کلیک کوو او دلته راځو د موډ نه چې تاسو ته کوم موډ هم پکار وي ملټیپل پکار وي وګوره نو تاسو سره به داسې راشي. او که چېرته تاسو ملټیپل تاسو سره نه وي پکاره تاسو سره پکار وي دلته لایټنس پکار وي نو داسې به در سره راشي. او که چېرته لایټنس تاسو سره نه وي خوښ دی کې بل کلر بیهایند وغواړئ نو تاسو سره به داسې راشي بیهایند ته. او که دې د تاسو کوم ټیکسچرایز درته پکار وي نو ټیکسچرایز به سره راشي. چې کوم موډ هم تاسو ته دې نه پکار وي نو دې تیار درکړي دي د دې ځای نه تاسو سلیکټ کولی شي. ګرین درته پکار وي نو داسې به سره راشي. که بلو ورته پکار وي نو تاسو سره به په داسې هغه کې راشي ډیزاین کې د دې ټرانسپیرنسي به داسې اپلای شي چې کوم هغه کې هم درته پکار وي نو تاسو د دې ځای نه د دې ځای نه دا موډونه تاسو هغه کولی شئ. نو دا اوس موږ سره ټرانسپیرنسي ټول